ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی د یو سړي قصه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو سړي قصه کوي او 100% رښتینې قصه ده یو سړي قسم وکړ لأتصدقن الليلة بصدقة قسم دے ضرور ببیگالا صدقه کوم ضرور بضرور ببیگالا سکوم صدقه دا په خوله باندې ووایي او نیت یې وکړو د شپې په تیاره کې د صدقې کول فخرج بصدقته خپل صدقه راوویسته د کور نه په لاره باندې روان دی مخې ته یو کس راغی هغه ته دا خپله صدقه ورکړه فوزعها في يد زانيه د کوم کس په لاس کې چې دا صدقه کېښوده نو یو بل پېژني نه سړی دی ښځه ده خپل دی پردی دی مالدار دی غریب دی تیاره ده فخرج بصدقته فوزعها في يد زانيه خپله صدقه یې راوویسته او د بدکارې ښځې لاس کې کېښوه چا ته چې میلاو شوه نو هغه ګناهګار او بدکاره ښځه وه شپه تېره شوه سهار شه فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية د دې قصې د سیاق سباق نه داسې معلومیږي چې څه ډېر شی صدقه کړی و لږ نه و لکه د لږ سي د صدقې پته نه لګي نه هغه سړی چاته وایي چې ماله چا سره کړي دي او نه دا سړی وایي او نه خلک ته خبرېږي خو دا صدقه ډېره وه نو چې سهار شو که نه بس خبره خوره شوه څه شوه خبره خوره شوه او داسې وویلی شو چې بېګا شپه یو بدکارې ښځې ته چا ډېر لوی خیرات ورکړی دی یو ګناهګارې ښځې ته زناکارې ښځې ته بېګا شپه چا ډېر مال په خیرات کې ورکړی دې سړي ته هم خبره راورسېده چا چې دا صدقه کړې وه ده ته خبره راورسېده پوه شوې نو دا سړی په خپل خیرات پښیمانه نه شو ده وویل اللهم لك الحمد على زانیه الله ما خو ستا په نوم باندې او ستا رضا دپاره خیرات ورکړی دی زه پرې خوشحاله یم ستا دپاره تعریفونه دي تا دپاره ثناګانې دي چې زما صدقه دی د بدکارې ښځې لاسته ورسوه اللهم لك الحمد على زانیه زما خیرات زما صدقه د ګناهګارې ښځې لاسته ورسېده تا دپاره الله ثنا ده خفه نه شه ښه سر یې ونه والو سر یې ونه خوځولو چې اوهو غرق شو خیرات هم کولو هغه هم څنګه ووایه خلک سلام هم نه اچولو نه اچولو چې سلام هم واچولو هغه په هندو وختو موږ داسې وایو که سلام هم نه اچولو په چا به مې هم سلام نه اچولو یو ورځ مې مړه واچوه سلام چې سلام هم واچوه په هندو وختو داسې ونه وي وی اللهم لك الحمد على ذلك الله تا دپاره ثنا ده چې زما صدقه د بدکارې او ګناهګارې ښځې لاسته ورسېده خبره اورئ که نه اواز صفا دی بیا وی لأتصدقن الليلة بصدقه قسم دی چې ضرور به بېګاله نور خیراتم کوم صدقه به کوم فخرج بصدقته فوزعها في يد غني د شپې په تیاره کې د کور نه خپله صدقه راوویسته روان دی چاته چې ورکه مالداره سړی و په خپله سلې په سل لارې نه تله
مالدار سړی و، بس دا ورته په جولای کې ورغورځول، پېژنې نه چې څوک دی. فاصبحوا يتحدثون، د خلکو سبا که چې یو بل سره خبرې کوي. تصدق الليلة على غني، یاره بېګا شپه او مالداره سړي ته چا ډېر څه په خیرات کې ورکړي دي، زکات کې ورکړي. دا سړی هم خبر شه. فقال اللهم لك الحمد على غني، یا الله تا لپاره شکرونه دي، تا لپاره ثنا او تعریفونه دي چې زما صدقه د غني لاس ته ورسېده. بیا قسم کوي چې بس کوم نه، بېګاله به بیا ضرور صدقه کوم. شپه راغه، صدقه یې د کور نه راوویسته، را روان شه، صدقه د یو غل په لاس کې کېښوه. چې سحر شه خلکو خبرې شروع کړي، دا خبره مشهوره شوه چې بېګا شپه فلاني غل ته چا ډېر مال په خیرات کې ورکړی دی، ډېره لویه صدقه یې پې کړې. ده ته هم خبره راورسېده چې دې سړي ته خبره راورسېده. فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. الله تا دپاره تعریفونه دي، تا دپاره شکرونه دي، ثناګانې دي چې زما خیراتونه د بدکارې ښځې لاس ته لاړه، د غني لاس ته لاړه او د غل لاس ته لاړه. فأتي فقيل له، دې سړي ته دې سړي خوب وکتو، خوب کې ورته څوک راغی، ورته وویلی شو اما صدقتك فقد قبلت، اما صدقتك فقد قبلت، ستا خیراتونه قبول شوي دي، ستا خیراتونه قبول شوي دي. مونږ ټولو مسلمانانو ته دی قبول شوي خیراتونه الله آسان کړي. ستا خیراتونه او ستا صدقې قبول شوي دي، قبول شوي دي. اوی اوس ګټې وګوره، ګټې. اما الزانیة فلعلها ان تستعف بها عن زناها، هغه بدکاره ښځه چې وه چې دا ستا صدقه ورته میلو شوه، د دې صدقه د دې خیرات د برکته به د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي. څه به شي؟ توبه به وباسي. پاکدامني به اختیار کړي، پاکدامني عفت به اختیار کړي. او مالداره سړي ته چې ستا صدقه رسېدلې وه، هغه ته ستا خیرات ورکړی شوی دی، هغه خیرات قبول شوی دی او د هغې برکت دا دی چې دغه مالداره به ستا د دې خیرات نه عبرت واخلي. څه به وکړي؟ عبرت او سبق به ترې واخلي. ښه داسې خلک هم دنیا کې شته چې په تیاره شپه کې خیراتونه کوي چې چاته پته ونه لګي. نو دغه مالداره بخیل به سخي شي، دا ستا د قبول شوي خیرات برکت دی. غل ولعل السارق ان يستعف بها عن سرقته، او امید دی چې هغه غل به ستا د قبول شوي صدقې د برکته د غلاګانو نه توبه وباسي. هغه غلاګانې به